بسم الله الرحمن الرحیم. پرین میں دا سبق وی چې هر فعل د پورا فاعل ضروری وي او فاعل په دوا قسمه یا اسم ظاهر وي او یا ضمیر وي او بیا ضمیر یا په دوا قسمه دا یا ضمیر بارز وي یا مستتر وي. نو کچره فاعل اسم ظاهر وو لکه ذهب زیدون، بیا و کا فاعل واحد وي کا تثنیه وي او کا جمع وي، هر حال شوی فعل واحد روړ شي. او کچره په فعل شه ضمیر بارز وو، ضمیر بارز لکه ضربت و زیدان شي چې د تا مضموماتو، ضربا و په ضربات شه هوا و هيا ضمیرینه به ترتیب دا مستتر دی په نره شه ضمیر بارز دی. اس کا ضمیر وو کچره فاعل اسم ضمیر وو، بیا و واحد فاعل د پورا فعل صيغه یا واحد وروړل شي، د تثنیه فاعل د پورا و فعل صيغه یا تثنیه وروړل شي او د جمع فاعل د پورا و د فعل صيغه یا د جمع وروړل شي. نن سبق وان كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، وکچره فاعل مؤنث حقيقي وو، شا مؤنث په دوا قسمه دا، یو حقيقي دا و یو غیر حقيقي. حقيقي هغه وی هو ما بإزائه ذکر من الحيوان، و حقيقي هغه دا چې وی د په مقابله شه مذکر حیوان، نر حیوان. انس الفعل ابدا، انس ماضی مجهول مؤنث و روړشي فعل همیشه. کچره فاعل مؤنث حقيقي وو به فعل یا مؤنث روړشي همیشه. ان لم تفصل بین الفعل والفاعل، دا شرط او سره کچره په میونز د فعل و فاعل شه فاصله نو روړلې شوې. نحو قامت هندون، هندون دا د شذ نوم ده، قامت فعل ده، په میونز شه فاصله نشته. نو اس په دغه ټیم شوی لازمی طور باندې فعل د هندون د پورا مؤنث روړي. و ان فصلتا، و کچره تو د فعل و فاعل په میون شه فاصله ورکړه، فلکل خيارو فی التذکیر و تانیث، بیا تولرا اختیار شتا، خيار معنا خواشي، اختیار شتا په تذکیر و تانیث شه چې ته فعل مؤنث روړي که مذکر یې روړي. نحو ضرب اليوم هندون، لکه دا جمله چې ضرب اليوم هندون، ضربا فعل ده، هندون یې فاعل ده، خو د فعل او د فاعل په میون شه فاصله راغله اليوم سره، میون ستا یو اجنبي ورننوته، دغه ته اجنبي وایي. د فعل او د فاعل په میون شه د اجنبي په واسطه فاصله زیاته شله. از دا سابله شه چې هندون تا فعل د مذکر روړي. و ان شئتا وکته داسې غوړي قلتا بویه ضربت اليوم هندون، وال وکړل نن ورځ هندون، هندون مؤنث تو و ضربات فعلی مؤنث ته وروړو. یعنی مؤنث حقيقي شه دوا صورتونه دي. کچره د فعل و فاعل په میون شه فاصله نه و، بیا د مؤنث فاعل سره فعل یا مؤنث وروړ شي. و کچره د فعل و د مؤنث حقيقي په میون شه فاصله و، بیا تو ته خوشی دو که فعل مذکر روړي او که مؤنث روړي. وکذالک فی المؤنث غیر الحقیقیه، و هم دغه خبره په مؤنث غیر حقیقي شادو چې تو ته خوشی حاصله دو په تذکیر و تانیث شه، دغه رنګ مؤنث غیر حقیقي شادو. نحو لک طلعت الشمس، و ان شئت قلت طلع الشمس. شمس چې دا میر میشتو سه په بانی سواله ژبه شه مذکر ده، او د عربی په لغت شه دای مؤنث ده او مؤنث غیر حقيقي. نو الشمس مؤنث سمعي ده، نو د پوره مؤنث فعل وروړو طلعت الشمس طلعت ولا. و ان شئت وقت تو غوړه قلت تو ول طلع الشمس، بیا صحیح ده. غیر حقيقي مؤنث چې وی اغه د پورا تو تخوشی دو که مذکر وروړي که مؤنث وروړي. او مؤنث حقيقي چې وو اغه شی دا ته وګوره چې فعل او د فاعل په میون شه فاصله شته کنه. کچره فاصله نه و، بیا فعل لازمان مؤنث وروړي، کچره فاصله و به تو ته خوشی دو کته فعل مذکر وروړي او که مؤنث وروړي. هذا اذا كان الفعل مسندا الى المظهر، دا خو ایغ وخت شه. هذا اذا كان یہ اس وقت ہے، دا خبره ایغ وخت شه دو اذا كان الفعل مسندا الى المظهر، چې هر کله فعل وی مسند یو اسم ظاهر طرف ته، مظهر معنا اسم ظاهر، لکه دا مثال شي چې تیر شلا. و ان كان مسندا الى المضمر، د کانه شه هوا ضمیر مستتر ده، هغه
نه مراد فعل لا. و ان کان الفعل مسندا الی المضمر کچره فعل وی مسند یو ضمیر طرف ته انس ابدا مؤنث وروړشي همیشه لکه الشمس طلعت. اپوز جمله شه طلع الشمس و طلعت الشمس دوار اجازات وو خو اس خو الشمس توز نرمخ شک فعل ګوشي پوتش اس خو فعل سره فاعل نشته د فعل شوی ضمیر وخست شي اس و ضمیر به چون کې شمس ته زنر بیل کړه د انا خو د مبتدا جوړ ک به هغه چون کې عرب دای مؤنث سمعی غنی انا هغه د پر به ته فعل مؤنث تروړه لازمی چې کله فعل مسند وي ضمیر طرف ته بیا انس ابدا بیا فعل همیشه وروړشي مؤنث لکه الشمس طلعت کني هغه الفاظ دي طلع الشمس ترتیب یې الټا ک هغه جمله فعلیه وا او دا جمله اسمیه شله جمله اسمیه شه سو شي هغه فاعل زنر مخ شي هغه مبتدا جوړ شي فعل ګوشي پوت شي به په فعل شه ضمیر وخله چې هغه مبتدا طرف ته راجع وي په دغه فعل سره د خپل ضمیر دغه نه جمله فعلیه جوړه شي. و جمع التکسیر اس بل حکم شي و جمع التکسیر چې دو کل مؤنث غیر الحقیقی و شان د مؤنث غیر حقیقی دو لکه شمس مؤنث غیر حقیقی دا کنه. جمع تکسیر لکه رجال د مؤنث غیر حقیقی ول حکم داسې وکنه چې کته غوړه بیا مذکر وړای شي او کا غوړه بیا مؤنث وړای شي. تقولو تو یای قام الرجال و در دل سړی فعلیه مذکر تر وړو قام و الرجال دغه جمع مکسر ده د رجلون و بل دا نقطه چې پهلا قاعده تیر اشلا چې کچره فاعل اسم ظاهر و خد الفعل ابدا ا قاعده په موجوده ده. الرجال ډیر سړی دي جمع ده و قام فعل د واحد ده و چونکه الرجال اسم ظاهر ده ځکه فعل واحد تر وړو. بلا دا کلیه میش پښې ویني چې جمع تکسیر د مؤنث غیر حقیقی غونډه ده. قام الرجال یا جائز دي و ان شئت وکتو غوړه قلت قامت الرجال کایته غوړه او تو یې بیا تو ویلا شي قامت الرجال و درېدل سړی سکای د ذکر شله کچره اسم ظاهر وو بیا کا واحد فاعل و کا تثنیه و کا جمع و فعل و واحد وروړ شي و کچره فاعل لکه هغه فعل نه دی فاعل ارمخ شک خو فاعل خو د اساس نرمخ شک خو ته پاتې چې واحد دا کا جمع دو کا تثنیه دو اخو ته پاتې هغه مطابق په فعل شه ضمیر وروړي ضمیر واحد و فعل و واحد وروړي کا ضمیر تثنیه و فعل و تثنیه وروړي او کا ضمیر جمع و فعل و جمع وروړي او کچره فاعل مؤنث حقیقی و بیا دغه شه دوا صورتونه دي یو د فعل او د فاعل په میون شه فاصله نوي ولیا وی کچره په میون د فاعل او د فعل شه فاصله نو بیا وی فعل همیشه مؤنث وروړي او کچره په میون شه فاصله وا بیا اختیار دته تا لکه ضرب اليوم هندون او ضربت اليوم هندون کته فعل مؤنث وروړي او کا مذکر وروړي. بل صورت داغه شو چې مؤنث غیر حقیقی په دغه شاتو ته اختیار ده چې کته فعل مذکر وروړي وکه مؤنث وروړي لکه الشمس د مؤنث غیر حقیقی ده ته طلعت الشمس یا ویلا شي چې فعل مؤنث وروړي او طلعت الشمس یا ویلا شي چې فعل مذکر وروړي. دا خو هغه صورت ته چې د شمس ولا د مؤنث غیر حقیقی ولا چې کله اسناد یې شوی یو اسم ظاهر طرف ته او که هر کله اسناد شو ضمیر طرف ته لکه طلع الشمس ولا جمله دو الشمس ته نرمخ شه کنه د مبتدا جوړ کو اس فعل ګوشي پوتې شو اس و په دغه فعل شه همیشه د پورا مؤنث ضمیر جوړ شي. کده مؤنث غیر حقیقی په صورت شه کده فعل اسناد شو ضمیر تا بیا فعل مؤنث وروړ شي همیشه. او جمع تکسیر چې دو اده مؤنث غیر حقیقی په حکم شه دو تو قام الرجال یا ویلا شه وقامت الرجال یا ویلا شه. اچھا فاعل اسم ظاهر چې وی بیا فعل مفرد وروړي دا ځکه فعل تثنیه و جمع ذکر وروړي شي چې
دا ته د فاعل حالت شي چې دا تسنیه دا کا جمع دو پس چې کله فاعل اسم ظاهر وي بیا د حالات تسنیه او د جمع د دن خپل ظاهري بیا د فعل تسنیه او جمع وروړل ضرورت نشته دا او فاعل چې کله ضمیر وي بیا فعل د فاعل مطابق وروړل شي پس کچره فاعل ضمیر د واحد وو به فعل یا واحد وروړل شي او که فاعل ضمیر د تسنیه او به فعل یا تسنیه وروړل شي او د جمع په صورت سره جمع وروړل شي بس دی